قرآن کریم کې الله فرمایي وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ستاسو چې څومره طاقت او قوتي د کافر په خلاف اسونه تیار ساتئ، سورلۍ تیار ساتئ او قوت او طاقت تیار ساتئ. کله کې اسلامي نظام رالو په دې ملک کې د خدای راولي، کله که اسلامی نظام رالو نو په جماعتونو کې به طالبان او عوام خلک یو بل سره د توري جنگ کوي، د توري لوبه به کوي، په جماعت کې به د غشي یو بل باندې خوشي کوي او داسې دشتې ته ووځي او ځان ته به نښې ږدي او په ټوپکو باندې به نښې ولي او چل به زده کوي. مونږ خو نن سبا تماچې چل زده کوو څه وایو که دشمني خدای راکړه په دې به سړی ولمه چې کور جوړو به کې سوري پرو چې انشاءالله ماله به خدای دشمني راکوي نو په دې کې به ډزې کوم. دې مطلب دا دی نو ټوپک کروړي نو که خیر دا 75 دی په یو ډس به 15 مسلمانان په دې یو ګولای باندې یو سړی چولما 15 مسلمانان پی لګي. زموږ دا نیتونه دي. بیا به ټوپک او تماچه سنت عمل ګرځي، اوس هم سنت دی چې جهاد په نیت ساتي. دلته چې بیا امام کله خطبه کوي نو ټوپک به په لاس کې نیولې وي او خطبه به کوي. دا ټوپک او تماچه خو زموږ د عالمانو شی دی، هسې رانه تاسو اخیستې ده. یعنې دا خو د سنت عمل دی. نبي علیه السلام به هتیار اچولی و، هتیار کوم ځای چې به فتح شو هلته به جمعې خطبه ورکړو، توره به یې په لاس مبارک کې نیولې وه. نن سبا مولا 15 منټه منډه نشي والی ځکه دونه غټ شو. داسې نو نبي علیه السلام به دومره چست او چالاک او حضور پاک به دومره مزیدار چست او چوبندو غټ والله نه خوښوي داسې قسم خبرې. نو بهرحال الله وایي تاسو له تیاری وکئ. حدیث کې راځي رباط یوم فی سبیل الله او لیلة خیر من الدنیا وما فیها. د سحر سے عیسا یا د ماښام سے عیسا دا الله په لاره کې څوکیداري کول، ځمکه و اسمان او څه چې په دې کې دي دا د دې نه بهتر دی. 1 منټ 2 منټه تیرو. یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام نے سړي ته پوښتنه وکړه چې بهترین عمل کم یو دی؟ نو دوی په الله باندې ایمان ساته، د الله پر رسول باندې ایمان ساته. وته وایي چې بیا وایي د الله په لار کې جهاد وکړه. وایي چې بیا داسې حج وکړه چې ستا پکې اراده د ثواب وي. داسې حج مه کوه چې بیا راشي او په دکان باندې ولیکي فلا حاجي جنرال سټور. نه د الله د رضا دپاره حج وکړه. یو بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام نه چا تپوس وکړو چې افضل په خلکو کې څوک دی؟ مبارک جواب ورکو چې مؤمن یجاهد بنفسه و ماله فی سبیل الله. هغه مسلمان چې د الله د رضا دپاره د الله په لار کې خپل مالم لګوي، خپل جانم لګوي او جهاد کوي. ورپسې دی حدیث کې سړي تپوس وکړو چې نه بس بیا بهترین سړی څوک دی؟ وایي هغه کس چې کله زمانه بالکل د فتنو شي او خپل ایمان هم څوک نشي بچ کولی، بد دی د دنیا پرېږدي لاړ دي شي دشتې ته او ځان له یو جومپړی جوړه کړي، اول ته یې د الله عبادت کوي او خلک د خپل شر نه محفوظ کړي. دا وایي بهترین سړی دی. خدا وخت لا نه دی راغلی، دا به قیامت ته قریب راځي. یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که یو سړی په میدان جهاد کې مړ شو نو اوس دی مړ دی په قبر کې پروت دی. مثال دنیا نه لاړو ته کې ژوندی دی قبر کې، خو دنیا نه لاړو، دنیا ختمه شوه. نو دی چې کم نیک اعمال به ده په ژوندون کوله تر قیامت پورې به روزانه د ده په عملنامه کې هغه اعمال لیکلی کېږي. دا صرف د مجاهد او د شهید خاصه ده. زنا سم بد شی دی، خو د یو څو قسمه زنانو سره ډېره عظیمه ګناه ده. یو د ګاونډي ښځې سره زنا کول، ځکه ګاونډي داسې لکه رور. سړی د کور وځي نو بل ګاونډي ته وایي وروره خیال ساته کور کې صرف ښځې دي او موږ لاړو. څه مطلب دی پتا دومره یقین که چې ته لکه دی ته هم په هغه نظر ګورې په کوم چې ورته زه ګورم. نو د ګاونډي د ښځې سره زنا کول ډېر عظیم جرم دی. تاسو خو ما ډېر مشران یې زه د لږ عمر یم، خو زه د خپل یاداشت په درته وایم د انټرنیټ زما په یاداشت کې راغلی دی که نه، د غټ موبایل زما په یاداشت کې راغلی دي.
نو دا انټرنیټ چې نو زمونږ ذهنونه دومره صفا وو چې بالغان به وو غټ غټ به وو او محله کې په کور وردن نه شو او دا زنانه مونږ ته خویندې او میندونه کم ښکارېدي نو تاسو هم داسې ده او نن سبا چې چون کې سوشل میډیا دا انټرنیټ دی او هر چا سره دا تختی په جیب کې دي د ماشومانو ذهنونه دومره ګنده دي چې توبې به وباسي او بل عظیمه زنا ده د مجاهد د ښځې سره زنا کو په دې خدای ډېر سخت غوسه کېږي چې هغه تللی د الله د دین سربلندۍ دپاره هغه سرکشه خلکو پسې چې هغوی نه مسلمان په کور کې نشي کېناستی او تا د دونه عزتدار دونه عزتدار ښځې سره بدکاري وکړه نو په دې الله تعالی ډېر سخت خفه کېږي بل حدیث کې راځي چې کله یو سړی د الله په لاره کې شهید شي په میدان جهاد کې نو د چې به کوم نیک عمل کولو ابو توسم ملاویږي د هغې ثواب خو هغې سره سره د قبر چې څومره فتنې دي د قبر د ټولو فتنو نه به دې په امن کې وي د دې نه بل غټ هغه کم یو دی داسې نور ډېر زیات احادیث لکه یو حدیث دی چې څوک د الله په لار کې شهید شي نو په ورځ د قیامت به دی راشي او د ده د وجود نه به وینې ساسي بلکل تازه به وي دی به الله ته وایي چې یا الله هر څه مې د تا نه قربان که تر دې پورې چې د خپل سر مې د تا نه قربان کړو نو الله به دی هغه مقام ته داخل کي چې پسې مونږ بیا رش کو ارمان به کو عزتمندو خلاصه خبر ده چې جهاد یو ډېر لوی عمل دی او کله چې د مسلمان نه جهاد ووتو دی بزدله شو فارمې چرک شو او چې کله انسان فارمې چرک شي والله تاسو په د انټرنیټ لږ د فلسطین دا حال که بغیر د ځنا نه پاتې شوی که نه نو مونږ به ده ووایو چې ستا زړه بلکل دومره سخت دی لکه کاڼې او څوک چې پکې بال بچهداره دی چې دا خپل بچي شته نو که هغه ماشومان ته دې ونه جړل نو چې څه جرم یې زه در کوم او 50 اسلامي ملکونه دي او ټول خاموش دي نو زمونږ خو څوک نه اوري که نه اوس که زه راپاڅم یو څوک چې کوم جیل کې به مې واچوي هېڅ فایده نه کوي نو مونږ له څه کول پکار دي مونږ جهاد له خو تللی نه شو او نه زمونږ یریږو د جهاد نه کم از کم دعاګانې به وکړو بس چې خدای یو غیرتي ځوان پیدا کړي د صلاح الدین ایوبي رحمه الله غوندې چې د دې خلکو دا سټونه مات کړي دا زموږ څونه لیډران چې دي که نه دا ټول هغه د جهان بې غیرته دي که نه که په دې کې غیرت وی دی بروچت شوی وي دا څونه مملکتونه تیر شو او یوازې د پاکستان نه د ټولې دنیا دا حال دی الله دې رحم وکړي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك عفو تحب العفو